nature words ګرانو کتونکو ستاسو مخې ته به ډېر دا لغت چې nature دی راغلی وي او تاسو به په دې خبرې باندې پریشانه شوي یاست چې دا nature اوس وایي څه ته مراد ځینې څه دي او کومو شیانو ته ویل کېږي نو تاسو پوه شئ چې په دغه ویډیو کې به مکمل هغه څه ذکر کړل شي چې نیچر ورته ویل کېږي هغه هم انګلیسي په پښتو کې خو تاسو هم زما سره دا وعده وکړئ چې ویډیو به تر پایه پورې ګورئ او زه دا اطمینان در کوم چې په دغه یوې ویډیو کې به تاسو اکثر هغه څه زده کړئ چې نیچر ورته ویل کېږي اول به دا تشریح کړو چې دا نیچر کلمه د دې خپله معنا څه ده او بیا څه شي ته ویل کېږي نو بیا واورئ چې نیچر ما یې خپله درې معناګانې پیدا کړي دي چې هغه په داسې ډول سره دي اوله معنا نیچر ویل کېږي طبیعت ته چې په دغه معنا کې غرونه لمر نړۍ رودونه ځنګلونه دغسې نور ډېر څه شامل دي دویمه معنا نیچر ویل کېږي خوی یا عادت چې په دغه معنا کې نیچر ویل کېږي د انسان یا هم د نورو حیواناتو خوی یا عادت دریمه معنا نیچر ویل کېږي ماهیت یا نوعیت ته د یو شي یعنی د یو شي اصلي خاصیت یا جنسیت ته ویل کېږي خو اوس یې دلته موږ دغه اول معنا را اخلو چې طبیعت دی چې دا شیان پکې شامل دي لکه لمر سپوږمۍ غرونه سیندونه دغسې نور ډېر څه نمبر 1 مون سپوږمۍ په انګلیش کې سپوږمۍ ته چې موږ په پښتو کې ورته وایو خو په انګلیسي کې ورته مون MOON ویل کېږي سن لمر په انګلیسي ژبه کې لمر ته سن SUN ویل کېږي او بیا مو هم د هر لغت سره د هغه لغت د مسما تصویر ایښی دی دا ځکه چې دا ډېره یوه هوسا لاره ده لپاره د پوهېدلو سکای ویل کېږي اسمان ته سټارز ستوري هغه چې د تصویر کې ښکاري په انګلیسي کې ورته سټارز چې جمع یې ووایه او که یې دا رقم ووایه سټار چې له آخره څخه یې اس وغورځوي په دغه وخت کې بیا یو ستوری ځینې مرادېږي ځکه لغت واحد شو SEA ویل کېږي و سمندر ته او رو ته بیا په انګلیسي کې river RIVER ویل کېږي ګوري یو سمندر یا دریاب دی چې بحر په عربي کې ورته ویل کېږي او بل رود دی هغه چې د سمندر څخه راجلا شوی وي یعنی کوچني کوچني رودونه د دریاب څخه راجلا کېږي دغه رود ته بیا په انګلیسي کې د river لغت استعمالیږي mountain غر په انګلیش کې غر ته mountain ویل کېږي MOUNTAIN tree ویل کېږي ونې ته بعضې ورته درخته وایي په هر حال کوم چې د عکس کې درته معلومیږي دغه ته په انګلیسي کې tree ویل کېږي rocks ډبرې یا هم کاڼي یعنی کوچنکو یا غټو ډبرو ته د rocks لغت کارول کېږي او داسې ګردې کوچنۍ یا هم غټو ډبرو ته خو چې لږ داسې سره ګردې او صاف وي یعنی ډېر کوچجا ونه لري دغسې ډبرو ته بیا د pebbles لغت استعمالیږي pebbles PEBBLES water ویل کېږي اوبو ته اوبه یعنی ژوند خو په انګلیسي کې ورته water ویل کېږي grass واښه چې داسې یو مشهور نیچر دی forest یعنی ځنګل کوم چې عکس کې هم درته ښکاري چې جنګل هم ورته ویل کېږي sand دا بیا ویل کېږي وریګو ته خو دا هم درته وایم چې sand هغه کوچنکو شګو ته هم ویل کېږي mud خټې هغه چې تاسو یې د تصویر کې راسره ګورئ planets دا بیا ویل کېږي وسیارو ته سیارې بیا هغه څه دي کوم چې پر ټوله نړۍ باندې راڅرخي لکه لمر شو سپوږمۍ شوه دغه رقم د مریخ ستوری دی چې په انګلیسي کې ورته مارس ویل کېږي مځکه ده دغسې نور او تاسو یې د تصویر کې هم وینئ او هر یوه ته نوم هم لیکل شوی دی انشاءالله چې دغو نه به په پوهېدلي یاست او ټول نړۍ ته بیا په انګلیسي کې world ویل کېږي WORLD ground ویل کېږي میدان ته لکه د کرکټ میدان د فوټبال میدان دغسې نور خو خالي میدان ته چې شی نه وي ورباندې په انګلیسي کې ورته ground ویل کېږي fire یعنی اور هغه شی چې تاسو یې د عکس کې ګورئ FIR fire ورته ویل کېږي flower ویل کېږي و ګل ته هر رقم ګل چې وي یعنی عام ګل ته flower ویل کېږي plant دا بیا ویل کېږي و نیالګي ته هغه نبات چې وکرل شي او بیا یو څه غټ شي بیا د هغه د څخه له ریښو سره راوکاږي او بل ځای کښېږدي په انګلیسي کې دغسې نبات او دغسې نیالګي ته plant ویل کېږي